الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد متوجس فل متوجس دير مقصودي سبقتي لجنة خبر دادا شيء المعضل لغوي تعرف اصطلاحي تعرف داغا أقسام عند المتأخرين أو متقدمين معزل تشتوي لغوي تعرف اصطلاحي تعرف أقسام عند المتأخرين أو متقدمين بأتشت معضل واي وصو لا تسلوا خبري يوار الإمام الذهبي رحمه الله تعرف واي هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا كمش دا قيد ورسر زيادكو على التوالي نو شبس صيصو دا الإمام الذهبي رحمه الله تعرف دي أو دا إمام ابن حجر رحمه الله تعرف دا سيدة دا إمامي دا نو لغوي تعرف خو دا إعضال صدي أغب اسم مفعول دي دا معزل فمعنى سر دا أعيا سيدة دا لغوي تعرف دا ذهبي رحمه الله چوكي دا اصطلاحي تعرف بنيز دا ذهبي رحمه الله او دا غت تعرف چې نور متأخرینو کړی دي د سورست خلکو حفیظ صاحب دی دا رقم محمود طحان رحمه الله دی هغه ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي صحیح دا هغه د دې دغه تعریف کړی دا معضل امام حکیم رحمه الله د معضل یو بل تعریف هم کړی دی هغه وایي چې تابعی یو شی مرفوعا ثابت وي لکه موږ دا اوس د مثال وای شعبي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم دا ثابت دي خو اعمش چې دا روایت نقل دي اعمش عن الشعبي انه قال دا روایت خاصه ده سدي نو دا رقم روایت ته هم څوک وای معضل وای دا امام حاکم ذکر کړی دي په معرفت علوم الحديث کې او بیا دا هغه ابن صلاح نقل کړی دي هغه بیا جيد ورته ویلي دي بیا ابن حجر رحمه الله عراقي رحمه الله ټول نقل کړی دي نو معضل یو دا چې مطلق خلق زم ساقط سوي دوا على توالي او بل بیا دا دی چې یو شی مرفوعا متصلا ثابت وي خو یو راوی داسې ذکر کی چې موقوف ذکر کی پر هغه تابعی باندې صحابي او نبی علیه السلام ژوند کې دي ته معضل ویل کیږي دا څو تعریفه دوا او متقدمین ائمه معضل شدید النكاره روایت توي لکه موږ مثال وای روایت عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعتکاف بکاوي بیا به تیرېدی پر مریدان باندې سلام به وراچاوي ورته درېدی نه دالته امام زهلي رحمه الله وهذا حديث معضل دا معضل روایت دی وای ولی وای په دې کې د عائشه رضی الله عنها کړو نبی علیه السلام ذکر نشته پکې یعنی نبی علیه السلام پکې زیات سوی دی موږ خو معضل هغه ته وایو چې کوم کې سوی دلته معضل هغه ته ویلي دي چې څوک پکې سوی زیادت پکې او دا رقم دی روى عن الثقات معاضيل يعني يروي عن الثقات المناكير والموضوعات صحيح دا متقدمين يسلاسوا دا متأخرين يسلاسوا دا معضل دويم شيء وكذلك منقطع دي فهذا نوع قال لمن احتج به فمنقطع باندې بیا ډیر کم خلکو احتجاج کړی دي فمنقطع باندې بیا ډیر کم خلکو احتجاج کړی دي او دخو د منقطع تعریف نه دی دغه کړی دی دا وايي متأخرین دا شوي الحديث الذي وقع اثناء سنده سقط براو واحد الحديث الذي وقع اثناء سنده سقط براو واحد دغه متأخرین تعریف او اکثر مع التوالي مرسلسته او دا د متأخرین تعریف دی او متقدمین چې دا ډېر دا غو اسلام به خډيره او ساده هغه هر انقطاع وای لکه امام ترمذی دی امام احمد بن حنبل دی امام ابو داود دی ابو حاتم دی ابو زرعه دی د متأخرین سه امام درقطنی دی متقدمین و متأخرین خلطی در معلومی جاوه دا یو علایده تحقیق دی که متقدمین و متأخرین دا د زمانه نمسی نو د 300 وها خواته متقدمین دی و دی خواته متأخرین دی که متقدمین و متأخرین د منهج نمسی نو کم خلک چې پر منهج د متقدمینو کار کوي دا متقدمین دي، چې پر منهج د متأخرینو کار کوي دا متأخرین.
صحیح سو خو به هر حال هغه اوس موږ پر هغه خوازو بردني مشکل جوړ نشي. صحیح سو متقدمین پر منهج څو کار کوي هغه متقدمین هم ورته ویل کېدلی شي دا کار پر منهج د متقدمینو دی او د متأخرینو پر منهج کار کوي هغه ته کار پر منهج د متأخرینو کوي. خو به هر حال رأس د 300 او دا اقوال ډېر پکې شته. دغه د ذهبي قول دی دغه علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په خپل مجموع الرسائل کې نقل کړی دی چې دغه دا په میزان الاعتدال کې علامه ذهبي اصلي کړی دی. صحیح سو بیا علامه شامی هم نقل کړی دی. او دا منقطعات کې بلاغات د مالک هم دلته یادوي چې بلاغات د مالک هم دا بلاغات مالک یعنی بلاغات مالک ته وایي چې امام مالک صاحب داسې بلغني ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا دا ته بلاغات مالک وایي. دا بلاغات مالک په موطا کې ډیرو. بیا علامه ابن عبد البر دا ډیر زوره ور سړی تیر سوی په مالکیو کې. ابن عبد البر رحمه الله مالکی قرطبي دی د امام مالک صاحب په مذهب کې ډیر زبردست کار کړی. عام کتابونه خو الاستيعاب في معرفة الاصحاب پر صحابه باندې دا کتاب دی. الانتقاء في فضائل الائمه الثلاثه الفقهاء پر فقهاء ثلاثه باندې دا کتاب دی. او درې کتاب د پر موطا د امام مالک صاحب لیکلي دي. الاستذكار لما في موطا مالك من الاحاديث والاثار دا یو کتاب دی. التمهيد لما في موطا مالك بن انس من الاسانيد دا بل کار دی پر موطا کړی دی. التقصي بما في موطا مالك من حديث النبي دا دریم کار دی. پر دا امام ابن عبد البر دا بلاغات د مالک ټول مسندات کړل څلور ځین پاتې سو. بیا چې ابن صلاح رحمه الله راغلی دا څلور بلاغات دې ته هم اسانید پیدا کړو. به هر حال دا بلاغات په دې اسانید باندې قوي کېدل او نه قوي کېدل دا ځان ته مسله ده. خدا دې چې اسانید خلک ور پیدا کړل. بهرحال بلاغات امام مالک رحمه الله دا اقوا دي. دا يحيى بن سعيد مطلب دا پر د خلق پر بلاغات باندې د خلق پر منقطعات باندې خبرې کړې دي. برای د ویل چې بلاغات مالک یا منقطعات مالک یا مراسیل مالک احب الی. دا د مالک رحمه الله چې کوم بلاغات دي هغه محبوب دي یعنی هغه قابل استدلال جوړېدلی شي. صحيح. وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فإن مالكا متثبت أغد تحري ولادي فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. ده بلاغات در مراسيل در حميد ودر قتادة أغا أولادي ده أيمون قاد وأقوال دي ما زد خلاصة ذكر. صحيح. الموقوف موقوف تتوي ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. موقوف دي توي چې دغه وسی د صحابي قول او پیل ذکر سي. د موقوف د پاره د مثال په توګه پر چا باندې موقوف سي؟ پر تابعین باندې، پر صحابین باندې، پر دې باندې موقوف سي. نو موقوف على تابعین موقوف على الصحابي دا ویل کېږي. د قول دغه پیل دغه د موقوف مزان چشتي په کوم ځای کې موقوف روایت پیدا کېږي. مصنف ابن شهاب دی، مصنف عبد الرزاق دی، سنن د سعید بن منصور دی، آثار دی امام محمد دی، آثار دی ابو یوسف رحمه الله دی، الجامع دی او موطا ده په روایت دی ابن وهب. صحیح ده. موطا شپاړس کس مشهور کس ار خپل خپل موطا ده. يحيى لیثي دی، عبد الله ابن وهب دی، څوک دی امام محمد دی، امام شافعي رحمه الله دی، ار خپل موطا نقل کړي. سیده کتاب الزهد احمد بن حنبل دی، حلية الاولياء وطبقات الأصفياء ده أبو نعيم الأصبهاني ده ابن أبو الدنيا كتابنا دي. الأوسط ابن المنذر دي أو ده تراجمه ده مسندو تراجمه كتابنا لك طبقات ابن سعدي، تاريخ ده دمشق ده ابن عساكر دي او دا رقم بعض تفاسير دي چې په اسانید باندې لکه ګوره تفسیر د ابن جرير طبري دي، تفسیر د ابن ابي حاتم دي. صحیح. دغه شیان چې دي دا موقوف روایات په دغه کې ډېر پیدا کیږي. صحيح. الموقوف وهو ما أسند إلى صحابي من قوله وفعله دا دقيق زيدي متوجه ومقابله المرفوع. لأن فسبكك تسوق بنيادي زيدي دا وس مش غير عبارات رام دا زي وس دقيق زيدي. ومقابله المرفوع دا موقوف فمقابله بها كم روايتي مرفوع. رفع بردوا قسمه ده مرفوع چش توای ده تعریف کی. مرفوع خدا غیر ورته وای نه پورته سوی ته وای. وهو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله. رسول الله برک قول فعل عمل دا چشته مرفوع د نبی علیه السلام ته نسبت وسی. دا رفع پر دوه قسمه ده. یو رفع صریحي ده، یو رفع حکمي ده. رفع صریحي دی ته وای چې سړی وای چې نبی علیه السلام زموږ په حضور کې دا کاردار کوم وکړي. د نبی علیه السلام سره راي راس خپل قول د درانه کړ. دا رفع صریحي ده. رفع حکمي بیا دی ته وای
چې مطلب یو صحابي داسې ووایي چې په جنت کې دونه دروازې دي دونه دغه دي. اوس نو معلومه خبره ده چې دا تقریبا هغه معلومه خبره زه اوس درته وایم چې کوم ځای باندې موږ ته رامعلومېږي چې دا اوس معلومه ده، پر کوم ځای بیا نه رامعلومېږي چې دا نه ده معلومه. نو دا داسې معلومېږي لکه دا چې د دین خبره وي. نو دا رقم په ځایو کې بیا ائمه نقاد داسې وایي دا په رایه باندې نه معلومېږي، نو دا ګویا کې مرفوع دی حکما. دا ته وایي رفع حکمي، رفع غیر صریحي یا رفع حکمي. سره کوم سوال راته متوجه اوس؟ رفع پر څو قسمه ده؟ چش ده؟ حکمي. صریحي رفع چش ده؟ او حکمي رفع دا ده چې صحابي حکم بیان کې بیا لاندې ائمه دا حکم ولګي چې دا نو په عقل نه معلومېږي، دا معلومه ده چې د نبي عليه السلام څه کړي دي اورېدلي دي. دا رفع کومه رفع ده؟ حکمي ده. اوس دا رفع چې حکمي رفع شي لره ثابتېږي دا درې شرط لري. دا درې شرطونه وایي د دې وضاحت کو دا غدي قط رفع چې غیر صریحي رفع حکمي رفع چې موږ د رفع حکم ورکو دا څو شرط لري. یو شرط به دا دی چې دا کم حدیث دا کم روایت چې دا موږ وایو دا به بعید وي د دې څخه چې دا دی واخیستل شي د بني اسرائیلو نه، دا د دې څخه بعید وي، دا به د دې څخه بعید وي. که دا شی و چې د اسرائیلي روایت څخه بعید نه و نو دلته بیا موږ دی نه سوی چې دا رفع ده، دا موقوف په حکم کې د مرفوع دی، ځکه دا د اسرائیلي روایت څخه کېدای شي دا شی، نو بعید به وي د دې. دویم محل د اجتهاد به پکې نه وي، یعنی دی به نه وي چې داسې مسله وي چې کېدای شي چې صحابي اجتهاد کړي. هغه مثال زه درته وایم چې ګوره دلته یعنی معنا دا بیا صحیح څه. دویم دا دی چې چش به نه وي کې زه یې ورته اجمال وایم. دریم دا دی چې د لغت سره به تعلق نه لري، لکه ګوره هغه نبي علیه السلام چې په اول حدیث کې چې راځي چې نبي علیه السلام به وتی زوات الليالي هلته بیا دغه کوي چش به کوي هغه غار حرا ته بکلي هلته التحنس وهو تعبد. دا مرفوع نه دی، دا وهو التعبد چش دی. شرح د غریب ده، د غریب لفظ چش کی رفع غیر صریحي یا رفع حکمي. دا غیر لپاره څو شرط دي؟ کوم درې شرط دي؟ اسرائیلیات څه بنوي. دویم کوم شرط دی؟ محل د اجتهاد بنوي، یعنی دا خبره بنوي چې موږ وایو دا صحابي اجتهاد کړی په خپل اجتهاد معلوم کړی. دریم شرط د لغت بیان بنه کوي. اوس دا اول شرط ته تشریح کوو. اول شرط دا و چې دا به د اسرائیلو روایاتو څخه دا روایت نه وي، د اسرائیلي روایت هغه موږ ته پر څه معلومیږي چې نه دی، یا قرینه سندي پکې وي یا قرینه متني پکې وي. د مثال په توګه په قراینو کې د بل صحابي څخه هم دغه رقم را نقل دی، لکه د دا صحابي څخه چې را نقل دی هغه صحابي باندې موقوف را نقل دی، د بل څخه بیا مرفوعان را نقل دی. نو ګوره موږ ته معلومه شو چې دا شی اوس اسرائیلي نه دی، په سند باندې معلومه شو. صحیح شو. دا رقم دی حکم فقهي وي یا فضیلت د یو صورت وي یا فضیلت د یو روژې وي یا فضیلت د یو لمانځه وي، نو دا خو په اهل کتاب کې دغه شان دا رقم نه و لکه دا زموږ ده. نو معلومه شو چې دا اسرائیلي روایت نه دی. مفتي صاحب دغه یې خبر د ابو هريره رضی الله عنه په فضیلت کې روایت دی، نو دا خو د اسرائیلي روایت څخه نه نقل کېدلی. د عمر رضی الله عنه په فضیلت کې شی را نقل دی، دا د اسرائیلي روایت څخه خلک نه نقل کوي، نسته په هغو کې ده. ما لکتب اهل کتاب ولی عمر. صحیح ده. دریم قرینه دا ده چې دا صحابي باندې موقوف وي چې هغه صحابي معروف په دې وي چې هغه د اسرائیلي روایت نه نقل کوي. بعضې صحابه داسې دي چې د اسرائیلیاتو روایاتو باندې دی مطلب مشهور وي چې نقل کوي، د اسرائیل د علماو سره روایت نقل کوي. صحیح. بعضې بیا داسې وي چې هغه د اسرائیلي روایاتو سره روایت نه نقل کوي. نو د داسې صحابي به وي چې هغه اسرائیلیات نه را نقل کوي. څو قراینې شوې، مطلب یا قرینه سندیه یا قرینه متنیه. قرینه سندیه دا ده چې د صحابي آخر څه مرفوعان را نقل کوي. یو دا رقم یا د چا څه وي، یا فضیلت وي د یو خاص صورت، د خاص عبادت، د خاص کار، د خاص منځه د هغه فضیلت بیان کړي. نو دا هم د اسرائیلو د روایت څخه نه نقل کېږي. او دویم دا دی چې دا صحابي معروف په دې وي چې د اسرائیلي روایت نه را نقل کېږي، ګرد مرفوع روایت. نو پر دا رقم موقوف، پر دا رقم صحابي چې موقوف. اوس نو خود به خود د دې څه بیا چې کوم روایت اسرائیلي وي، کوم صحابي چې د ډېر د اسرائیلیات څخه نقل کوي، پر هغه چې موقوف شي د هغه په هغې باندې دا نشي کېدلی چې موږ وایو چې بس دا مرفوع د حکم د رفع دی، یا هغه چې د دوی په کتابو کې موږ ته موجود یا د دوی د علماو څخه پر بله لار موږ ته را نقل شي. نو دا بیا څوک سول دا روایت، دا په حکم کې د رفع نه دي، بلکې دا څوک سول اسرائیلي روایات. دا اول شرط. صحیح ده. دویم شرط، دویم موږ دا ویل چې دا رقم، دویم شرط موږ څه ویلو
چې موږ د مسله به نه وي چې مساق د اجتهاد پکې وي، چې څوک وي مساق د اجتهاد پکې. لکه ګوري مسلم شریف کې روایت راځي ابو سلمہ عبدالرحمن بن عوف او د سره ابو عبید الله سلیمان، دا د ابو هريره رضی الله عنه سره یو روایت به نقل کاوي. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې صلاه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا افضل دی در زر دي کدر لوکل منځو کما قال په نور مساجد کې سیده. نو دغه دوه دی وایي بار دی ډیر فریاد کوي چې کاش کې موږ ابو هريره رضی الله عنه ته دا ویل وای چې تا دا چا ساوریدل دي، دا خامخا د رسول الله ساوریدل دي، څونه افسوس څونه ارمان دي چې موږ دا روایت دسه دا پښتنه نه وکړه. بارا ابراهیم عبد الله ابن ابراهیم هغه پر پیشتوتی څه سره وایي دور موږ دغه سره وایي دور زه شهیدیا دا کوم چې ما د ابو هريره رضی الله عنه ساوریدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاه فی مسجد هذا، دا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو هريره سره متصلا د نبی علیه السلام ساوریدل. صحیح سو. نو ګور دلته یو قرینه جوړه سو چې دا روایت اسرائیلی روایت نس محل د اجتهاد نسو، ځکه په دې کې د اجتهاد غو چې یعنی سړی وایي چې د نبی علیه السلام په منځ کې په مسجد کې المنز دا افضل دي درنو، دا په اجتهاد نه ثابتېږي دا رقم حکم، دا به خامخا د رسول الله برکت او دا ثابت هم سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی په دا رقم باندې ثابت خیر دا خو یو دغه. اوس دا اجتهاد چې پکې کېدلی سي دا اجتهاد مجال چې پکې سته نسته دا دوه قسم دي. یو قسم داسې دي چې دا اجتهاد پکې ناممکن وي، یو قسم داسې دي چې اجتهاد پکې ناممکن وي، دا بعید چې د اجتهاد وي محل د اجتهاد نه وي. دا دوه قسم دي. یو هغه دي چې اجتهاد پکې ناممکن وي، لکه د مثال په توګه امام لکه دی چې داسې وکړي لکه دی چې صفت د جنت ذکر کړي، د جنت صفت دا په اجتهاد کې دی، یا قصه د یو خاص جنگ د ذکر کړي چې نبی علیه السلام په دا جنگ کې دا په اجتهاد ثابتېدی سي. او یا دا رقم دی وکړي چې وای لکه دا د روایت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی مرفوع چې دی هغه منکر دی، موقوف پر د باندې دا ثابت دی. هغه څنګه دی مرتد دوی میتتی حلال سوي دي او دوی د میراث حلال سوي دي، یعنی دا په اجتهاد کې دی چې سړی د ځانه دا اجتهاد وکړي. نو دلته مساق دی یعنی ممکن نه دی چې اجتهاد پکې وشي. یا دا رقم دی یو شی په دې باندې دغه کې موصوفه کې چې دا اطاعت د الله جل جلاله دی. لکه ابو هريره رضی الله عنه وایي شر الطعام طعام الوليمه يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. دا یعنی دا رقم خبر اوس په اجتهاد په خپل اجتهاد سره کوي، دا معلومه ده چې چشتي دا مرفوعان ثابت دي. او یا دا رقم ابو هريره رضی الله عنه مسجد کې ناس سړی د اذان اوس هغه د اذان بعد ابو هريره رضی الله عنه وواتي د مسجد ابو هريره رضی الله عنه بس قتل نو اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم دی. یعنی دا رقم حکم دا اوس سړی په خپل اجتهاد کوي سي، نو دا معلومه ده چې په دې کې د سر مرفوع روایت شته. یا دا رقم چې دی دا حکم پکې وکي چې دا طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، نو دا رقم حکم چې دی پکې وکي چې دا طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، نو دا رقم شی چې دی دا یا دا مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا په اجتهاد باندې نسی دغه کېدلی نشي ثابت دی. او یا دا رقم مسله وي چې هغه بالکل د قیاس جلیس چې دا یعنی د قیاس ته مخالف ډیره مخالفي، لکه نه دی چې هغه یو حدیث کې راځي چې په مصلیب سي ملایکې د شاده خپل مسکی دا سړی په قیاس ثابتولای شي. نو دا رقم شیان چې قیاس پکې ناممکن وي بالکل کېدلی نشي. او یا بعضې داسې شیان وي چې قیاس پکې کېدلی شي خو په هغه کې اختلاف وي، په هغه کې څه شوي اختلاف وي. لکه ګوره اوس ابو هريره رضی الله عنه یو روایت دی چې دا تسمیه سي دا د قرآن د الحمدلله جز دی. بر امام بدر الدین العینی په نخب الافکار کې پر هغه رد کړی دی و د کوم خلک چې استدلال پکې وای دا ابو هريره رضی الله عنه په دې کې مرفوع روایت نه لري، دا د اجتهاد دی. وای په چشتي وای دا د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم کې اوریدل ده فظنوا انه جزء من بیا دا جز بلل دي، نو دا د اجتهاد دی. او دا اوس دا کوم قول چې دی یعنی دا ډیر قرینی قیاس دی، ځکه بل دا رقم روایت نشته. نو اوس دا ځای کې بیا موږ دا وایو چې دا د قیاس په دې رقم ځای کې د مطلب د قیاس مداخله یعنی د محل د اجتهاد پاکستانو، یعنی په اجتهاد دا حکم ثابتېدی چې سړی واوري. مفتي زما خبر پوه یعنی دا په اجتهاد کېدلی چې سړی هلته واوري باره د هغه ګمان وکړي. نو دلته دا دغه ده دا اختلاف پکې شوی دی خو دا قوي دی. نو دا رقم ځای کې بیا موږ د رفع حکم نه کوو، وجه دا ده چې په رفع کې به ډېر احتیاط کوي ځکه دا ته نبي علیه السلام ته شی مرفوع کوي. نو ابن بدر الدین عیني چې کوم اعتراض کړی دی هغه په جای اعتراض دی. یا دا رقم امام نووي صاحب دی عبدالوهاب مالکي دی هغه دغه د بریرې په روایت کې لو کان حرا دا توري دی وای کچیر دی آزاد وای بیا نو دیت اختیار نه ورکوي دی. بیا علماء دا ویلي
دوی وایي چې امام نووي او د عبدالوهاب مالکي رحمهم الله دواړه دا وایي د مسلم او د مسلم شارحین دي وایي دا چې دي وایي دا حکم په عقل باندې نه ثابتېږي دا معلومه ده چې مرفوع دی ابن حجر بره رد باندې کړی دی وایي ورور دا ته مرفوع نه شي ویلی دا خو دا خو په اجتهاد معلومیږي وایي دا خبره نه ده چې ته ووایې چې بس دا ده ګوره دلته بیا دا شی د مثال په توګه ابن حجر رد کړي صحیح رد باندې وکړي یعنی ګوره داسې شیان چې په هغه کې بیا داسې شی به وي چې په هغه کې که چیرې بیا داسې شی وو که چیرې داسې امر وو چې په هغه کې محل د اجتهاد وو هلته بیا وقف ته حکم د رفع نه ورکول کېږي په خلاصه یې پوه سواست یعنی خلاصه دا سوه چې ګوره چې رفع حکمي دا چې ثابتېږي درې شرایط لري اول شرط یې دا دی چې څه شی به وي بعید عن الاسرائیلیات وي دا بعید بیا پر دوه قسمه دي یا د مثال په توګه هغه موږ وویل چې په کومو طریقو باندې دا بعید وي او یا به داسې وي دویم به دا وي چې څه شی به نه وي کې محل د اجتهاد به نه وي کې محل د اجتهاد بیا موږ وویل که دا شیان په اجتهادي امور باندې نه ثابتېږي دا مذکوره امثله چې موږ ذکر کړو او کله کله بیا اختلاف شي پکې که اختلاف پکې راغلی نو دا اختلاف که قوي و یعنی که دا کوم چا دلیل وایي هغه قوي و نو په هغه ځای کې هم بیا هغه وقف په حکم کې د رفع نه حسابل کېږي که دا کوم چا چې اعتراض پر کوي یو چا وویل چې دا په عقل نه ثابتېږي بل چا ورته وویل چې یا ثابتېږي ولې دا خو اجتهاد کېدلی شي دا رقم د دا ځای څه دی وکړي دا نقطې نو که دې سړي کومه خبره کوله وزني وه نو بیا په دې وخت کې دا رقم وقف ته بیا موږ حکم د رفع نه ورکوو او دا رقم شرع د لغت چې خو نو مثال مې درته ویل لکه هغه چې دی بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين